د دغې نوبتي غونډې په پیل کې د بلخ ولایت والي محمد یوسف وفا د اداري غونډو د رول په اړه خبرې وکړې او له ټولو چارواکو یې غوښتل چې د اداري غونډو د ترسره کېدو لړۍ دې مراعات کړي. نوموړي همدارنګه د خپل مسؤلیت په برخه کې د دولتي چارواکو د کار د پرمختګ په اړه خبرې وکړې او له دوی څخه یې وغوښتل چې شته نیمګړتیاوې له منځه یوسي. همدارنګه په اداري غونډه کې د ساختماني توکو د لیږدونکو وسایطو بیاکتنه او کنټرول او د کوڅه ډبو سپیو د راټولولو په اړه بحث وشو او همداراز د مزار شریف او حیرتان عمومي سړک د پراخوالي په موخه پلاوی هم وټاکل شو. په ورته وخت کې د بلخ ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د فرمانونو د پلي کولو په موخه د علماو شورا او د ټولو امارتي ادارو په همکارۍ ځانګړې سپارښتنې وشوې. په دې غونډه کې د امارتي ادارو مسؤلینو هر یو د بلخ ولایت د مشرتابه د لارښوونو په اړه خپل پلانونه او نظرونه وړاندې کړل او د دغو لارښوونو د عملي کولو په اړوند یې ډاډ ورکړ. په وروستیو کې د دعا په لوستلو سره غونډه پای ته ورسېدله.